الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد مسلمانانو زما طرف ته متوجه شئ لکه په خطبه کې سنت طریقه ده چې کله خطبه ویل کېږي جمعات کې چې څوک ناست دي هغه به خطیب ته مخامخ کېږي او چې کله عام ټیمونه نو قبلې ته به مخامخ کېني ځکه قبلې ته مخامخ کېناستل د دې ډېر فضایل دي موږ ته اهل قبله وایي ځکه د کعبې شریفې او د قبلې آداب دي د هغه فضایل دي دا زموږ تعارف دی چې موږ د کعبې او د قبلې والا یو هغه طرف ته منځونه کوو او زموږ غټه شعار دا دی چې موږ قبلې ته خپل مونځ کوو لیکن نن خطبه دا ده چې چونکې ذوالحجه د الله رب العالمین په فضل او کرم باندې ان قریب شروع کېدونکې ده ځکه زموږ او د ذوالحجې د هغې په منځ کې ډېرې لږې ورځې دي د ذوالحجې نه مخکې دا اوس چې کومه میاشت ده چې بیخي د هغه د درېیمې عشرې اخرنۍ ورځې دي دا هم ډېره لویه میاشت ده د دې غټ لویوالی دا دی چې په دا د حج د میاشتو نه ده ځکه د حج یو څو میاشتې دي یو مخکې تېره شوه شوال یو دا اوش ختمېدو والا د ذی قعده او یو د دې پسې شروع کېږي چې هغې کې بیا حج ادا کېږي هغې ته وایي ذوالحجه خو د ذوالحجې اولنۍ عشره الله تبارک وتعالی په خپل دین کې دې عشرې له ډېر زیات لوی شان ورکړی دی او هغه شان چې ورکړی دی نو په دې کې عبادتونو ثواب ډېر دی او د دې نور امتیازات بیانېږي او یو داسې فضیلت چې هغه عام مسلمانان هم پیژني علماء کرام او خواص هم پیژني چې د ذوالحجې لوی فضیلت دا دی چې په دې کې هغه لوی رکن د اسلام او د اسلام هغه غټه بنا حج چې دی هغه په دې ذوالحجه کې ادا کېږي نور فضایل هم شته دی او د نورو فضایلو سره سره چې کوم عبادات دي تمام ورونو نه دا اپیل دی چې په کوم عبادت باندې زموږ علم راشي نو دا به موږ او تاسو ادا کوو الله تعالی نه به مدد غواړو مجاهده به کوو په دې موضوع به بیانونه اورو اسلامی کتابونه به ګورو ځکه نن د الله تعالی دا فضل دی چې د الله د دین ډېر خدمات شوي دي په هره ژبه کې دا یوه خبره ده چې فتنې زیاتې شوي دي فسادونه زیات شوي دي جهالتونه زیات شوي دي سره د دې دومره پروګرامونو نه ورځ ته ورځ بندګانو کې ګناهونه مشکلات زیاتېږي نو زموږ پیدایش د الله تعالی د عبادت دپاره دی دا تمامه زندگی دا د عبادت دپاره ده یا زما د کلمې ورونو زندگی دا هغه چا زندگی ده چې هغه عبادت کوي او هغه سړی به څنګه ځان ته مسلمان وایي چې هغه سوچ دی چې ورځې ښه خوراکونه د شپې مزیدار خوبونه او ډېرې زیاتې چکرې نه دا خو ټیک دی دې ته زموږ کله کله حاجت راځي او اصل مقصد حیات عبادات بیا په خپل دین کې دا پیژندل چې په دې مکان او زمان کې ماله څه پکار دي
خپل دین کې دا معلومات کول چې ذوالحجه راغی څه به کوو او محرم راغی څه به کوو د عرفې ورځ د څه به کوو رمضان راغی څه به کوو نو د الله رب العالمین یو صفت دا دی چې په کائناتو کې ځنو له ډېر لوی مقام ورکړی دی او د هغې د جملې نه دا عشره ده چې په دې عشره کې لسمه ورځ اختر دی د لسمې نه مخکې دا 9 ورځې چې دي نو دا د ذوالحجې 9 ورځې دي الله سبحانه وتعالی فرمایي والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ترجمه دا ده الله تعالی وی زما د په سبا قسمي ولس شپو د زما قسمي او جفت او پتاق د زما قسمي او پشپه مې د قسمي چې کله دا شپه روانه شي او د شپې آخري او بیا فرمایي په دې کې ګوره نخ او عبرتونه شته دی د عقلمندو دپاره نو الله تعالی په سبا باندې قسم کړی دی په لسو ورځو باندې قسم کړی دی په طاق او په جف باندې او د شپې په آخر باندې او د دې مستند تفسیر د امام مجاهد نه د عبدالله ابن عباس نه چې دا په تفسیر کې ډېر معتبر خلک دي څه صحابه دي او څه تابعین دي هغو دا ویلي دي چې دا ذوالحجه ده حافظ ابن کثیر چې دا یو لوی شان لري په علم تفسیر کې هغه ویلي دقه صحیح خبره ده او قانون دا دی چې الله تعالی په چا باندې قسم وکړي دا د هغه عظمتي نو والفجر دا معنی ده چې قسم دی په سبا د ذوالحجې چې ذوالحجه میاشت شروع شي او د هغه سبا او بیا فرمایي هغه لس شپې هم د ذوالحجې دا لس شپې دي او بیا فرمایي جفت او طاق نو طاق چې دی دا د عرفې ورځ ده ځکه دا نهمه چې ده طاق دی ریاضی والا په دې پوهېږي او بیا جفت ورځې چې دی دا لسمه ورځ ده چې په هغې کې بیا د اختر ورځې او لکه څنګه چې قرآن مجید کې د دوی عظمت بیان شوی دی هغه لوی ذات د رب العالمین په قسم کړی دی نو احادیثو کې د دې ډېر لوی شان دی دی وجه نه اوس سستی راغلی ده اوس قیامت نږدې شوی د بېدیني ډېره زیاته ده دا لا څه کوي چې داسې بېدینۍ دور را روان دی چې دنیا کې به هېڅوک کلمه نه وي ټوله دنیا به کافر شوي اوس هم اندازې ټیک نه دي لکه د سار مانځه ته ګوره د مسلمانۍ نور کارونو ته ګوره د نن نه 20 کاله مخکې به جوماتونو کې څه حال اوس ګوره چې زموږ عام د دین حالات کم ځای ته رسېدلی دي نو داسې به قیامت نږدې کېږي او اسلام به ختمیږي بدترین دور چې راشي په حق خلکو به قیامت قایمیږي رب العالمین دې زموږ په حال باندې رحم وکړي نو زموږ د امت مشرانو چې دا فضایل اورېدلي ابو عثمان نهدي وی ابو عثمان نهدي چې د سلفو معنی دا مشران لکه صحابه کرام او تابعین رضی الله عنهم اجمعین په دې لسو شپو ورځو کې به دومره خواري کوله چې دومره به په نورو کې نه کوله صحیح ده خواري پکار خواري کور کې نه جماعت ته راځه صحیح ده او دا مزه نه کوي سړی کله یو کوڅه کې ګرځي کله بل کوڅه کې مشران نه دا درخواست چې د سپینې ګیرو والو که ګیرو لم رنګونه ورکړي دي نو دا سپینې دي دا هسې کلر دی منځ کې حقیقت بل دی تاسو ډېره خواري کوئ ای بیمارانو تاسو ډېره توجه کوئ او په چا باندې چې ازمایښونه دي تاسو خو ډېر منځونه کوئ ځکه شان د مسلمان دا دی چې کله دنیا پې تنګه شي د حکمرانانو د لاسه د بل چا د لاسه نو د مشکلاتو علاج استغفار ویل دعا کول په صحیح معنو کې خیراتونه کول د خپلو ګناهونو نه توبه ایستل الله ته جړاګانې کول ځکه مخکې د مسلمانانو تاریخ ګوره
چې هره سخته پرې راغلې ده نو مونځ یې کړی دی. په اسلام کې یو باب داسې دی چې د هغې دا معنی ده چې آسماني تعلیماتو کې دا دي چې مشکلاتو حل دا د مونځ او استغفار او دعا. نو موږ له خدا پکار دي چې هر وخت کې ډېر عبادت کو، ځکه زموږ حال ته ګوره، ټول خلک را باندې حیرانه دي چې تاسو باندې څه تکلیف در باندې راغی. نو دا زموږ د اعمالو د وجې نه دي، توبه او استغفار وکړو. نو په دې ورځو کې عبادات ډېر پکار دي. زموږ د امت مشهور که سعید ابن المسیب چې دا تابعی دی، په تمامو تابعینو کې دا ډېر لوی عالم د سعید ابن المسیب، دا د ابو هریره رضی الله عنه زوم دی، دا ډېر لوی انسان دی. و هغې به په دې 10 شپو ورځو کې د دې ذوالحجې دومره عبادتونه به کول چې د بل چا دومره وسه نه وه چې دومره خواري به کړې وی لکه دې سعید ابن المسیب. نو اخو ډېر غوره خلکو خیر القرون کې تیر شوي دي. موږ خو ډېر د مشکلاتو په زمانه کې یو، موږ خو ډېر زیات ګناهګار یو، موږ به د هغې نه ډېر زیات خواري به کوو. هغه مشهور حدیث دی چې امام بخاری رحمه الله تعالی، امام ترمذی چې دا شاګرد د امام بخاری دی او د امام ترمذی باره کې راځي، دومره د الله نه یریده، دومره جړای کولې وه چې د عمر په آخر کې په دواړو سترګو ړوند شوی و. امام ترمذی رحمه الله د دې دواړو په کتابونو کې دا حدیث دی د نبی صلی الله علیه وسلم چې ما من ایام العمل الصالح فیهن احب الی الله تعالی من هذه الایام، چې داسې ورځې نشته دی چې په هغې کې الله تعالی ته عمل ډېر محبوبي. د دې ورځو په دې کې عمل ډېر غوره دی، منځونه پکې ډېر غوره دي، تلاوتونه پکې ډېر غوره دي، روژې نیول پکې ډېر غوره دي، خیر و خیرات خاص کر د غریبانو او یتیمانو داسې نور اعمال صالحه د صحابه کرامو په دې تربیت شوی و چې په دین کې جهاد ډېر غوره ده. جهاد ځکه هر څوک یې کولی هم نشي. نو صحابه دا د بوس وکړو چې د دې ورځو اعمال د جهاد نه غوره دی. ویلا واو جهاد نه ده، جهاد که یو سړی جهاد هم کوي نو د مجاهد نه د دې ورځو عمل غوره دی. یو سړی پیغمبر علیه السلام ذکر کو چې یو مجاهد داسې دی، یو مجاهد چې هغې ته څوک نه رسیږي، هغه دا ده چې د کور نه وځي د خپل نفس او د مال سره فلم یرجع من ذلک بشیء، بیرته را نشي، سورلیم د هغې مړه شي، اسم د هغې مړ شي او دام شهید شي د کافرانو د لاسه، نو دا ته مستثنا دی. نور د هر چا د عمل نه د دې ورځو عمل چې دی دا غوره دی. افسوس دا دی په دنیا باندې افسوسونه مه کوئ، ځکه چې هغه دنیا پسې ولې خفه کېږي چې هغه فاني دنیا ده. د دنیا هغه عیش و عشرت باندې څه کوي چې هغه وفا نه کوي. ځکه کله کله ډېر ښه ځای خو ته مرې ګوره، کله کله ډېرې ښې ورځې او شپې راشي خو ته مرې. په دې خفه کېږه چې مزیدارې ورځې لاړې، یو سبحان الله هم پکې ونه ویل، او ښه چې دی تک سره سپین چاق یو او 2 رکعته مونځ هم ونه کړه. او دا زمانه داسې تیزه روانه ده لکه د ګنټې حرکت ته ګوره چې دا سیکنډونو ستن څومره زر تاویږي. اسمان کې د نور حرکت ته ګوره او د فلکیاتو والو نه تپوس کوه چې په یو سیکنډ کې دا نور څومره منډه وي. دقه زموږ د عمر معیار دی چې دا د دې حرکاتو نه زموږ میاشتې او زموږ کلونه او زموږ زندگی جوړیږي. په دې خفه شه. نور چې دی دا صحیح سوچ چې څوک وکړه، دا د خفګان خبرې نه دي، خو دقه د خفګان خبرې دي. د سړي وخت ضایع کېږي، عبادتونه نه کوي، ګناهونه کوي، په دې باندې مؤمن انسان خفه کېږي. نو اعمال په دې ورځو کې ډېر غوره دي. بلکې حدیث کې داسې هم راځي افضل الایام چې په ټولو ورځو کې بهترین دا 10 ورځې دي. او بیا پیغمبر علیه السلام وی ولې په دې کې یوم القر، یوم النحر، یوم عرفه ده. ځکه دا 9 ورځ د ذوالحجې چې دی دې ته عرفه وایي.
لسمه ورځ چې مسلمانان په کې اختر کې یوم النحر دی، یو لسمه ورځ چې دی دا یوم القر دی. نو دا دومره غټې ورځې چې دي دا په کال کې بل ورځ کې نشته. بیا خاص کر زما ملګرو دی کې عرفه را روانه ده او ارمان دی چې په ټوله دنیا کې یو عرفه شي. افسوس دا دی چې د انګریزانو ورځې یو دي، د مشرکانو ورځې یو دي او موږ په غټو اختلافاتو کې اخته یو. په موږ کې دومره د هوش خاوند نشته چې هغه دا وایي چې ای مسلمانه ته چې تبای د خپل اختلاف د لاسه تبای، ځکه قتل د مسلمان شهادت دی او شهادت لویه کامیابي ده. غریبي چې دی په دې باندې ګناهونه معاف کیږي، د دنیا په تکلیفونو باندې مؤمنان د آخرت د عذابونو نه خلاصیږي. خو لوی تاوان دا دی چې سړی په خانه جنګۍ کې اخته او دشمنان یې تماشې کوي. الله رب العالمین د مسلمانانو منځ کې اتفاق او اتحاد راولي. دا بهترینې ورځې دي او دې کې یو عظیمه ورځ ده. رب العالمین دې ته مونږ ورسوي. صحیح ده، هېڅ پته نه لګي. د عرفې ورځ، عرفه چې ده دا د مسلمانانو مشهوره ورځ ده چې انشاءالله تعالی کوم زمونږ د کلمې ورونه چې تللی دي دا عرفات په میدان کې به د الله رب العالمین د فریضې هغه غټ رکن به ادا کوي چې هغې ته وقوف عرفه وایي. او د عرفې د ورځ دا حافظ ابن حجر دا زمونږ د امت ډېر ښه عالم تیر شوی دی، هغې ناشنا خبره ذکر کړې ده چې د دې ورځو دومره فضایل ذکر راغلي دي. عرفه د دې ورځو عبادات چې د انسان مزاج دا دی، هر انسان چې کله د حج ورځې راشي چې څوک تلي هغه مو یې سکلې ولې لا نوړو، چې څوک نه وي تلي هغه هم په زړه کې دا ارمانونه لري چې پلانې حج ته تللی او پلانې عمرې ته لاړ او زه لا نړم. الحمدلله دا زمونږ د الله فضل دی چې موږ د لاهور د بازار ارمان نه کوو، د ډیلی ارمان نه کوو، د دنیا د غټو غټو بازارونو ارمان نه کوو، بلکې مؤمنان دا وایي چې حرمینو ته تللی وی، د الله د نبی قبر ته جماعت ته تللی وی او هغه ځای کې ما عبادتونه کړي وی. دا الله رب العالمین د مؤمنانو په زړه کې دا محبت اچولی دی. نو الله رب العالمین د دې د تسلی دپاره ویل چې ای مؤمنانو که د چا هغه ځای تګ نصیب نه شو نو ګوره د دې ورځو داسې فضایل دي چې دلته هم کولی شي. صحیح ده، تلاوت کوه، په دې ورځو کې تکبیرونه ویوه، نور عبادات کوه، د قربانی ترتیبات کوه. ځکه خو مسند احمد کې دا راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی دي چې دا ډېرې ښې ورځې دي. نو څه کوئ؟ فاکثروا فیهن التهلیل والتکبیر والتحمید. لا اله الا الله ډېر ویوئ، الله اکبر ډېر ویوئ، الحمدلله ډېر ویوئ. ځکه خو دا میاشت چې به نوې شوه صحابه کرام به بازار ته تلل، ابن عمر رضی الله عنه نور صحابه په جهر به ویل الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد. او چې کله به عرفه راله بیا خو به دا تکبیرونه نور هم زیات کړل. نو د عرفې ورځ دا ډېره عظیمه ورځ ده. ځکه حدیث کې دا راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د دنیا په تمامو ورځو کې دومره انسانان د جهنم نه آزادېږي لکه د عرفې په ورځ چې آزادېږي. دا دومره عظیمه ورځ ده. خو د یوې خبرې ته پام کوئ زما ملګرو چې مخکې ما هغه حدیث ویل چې په دې کې اعمال ډېروئ. ستاسو نه دا درخواست دی چې تاسو خو د دنیا حالات ګورئ، نو ستاسو نه ډېر د ورورۍ عرض دی چې دا د خطبې پیغام کورونو ته مو رسوئ. زنانو ته دا یوازې مه ویوئ چې ډوډۍ دې سیزلې ده یا دې نه ده سیزلې، ترکارۍ کې مالګه ډېره ده یا کمه ده. الله رب العالمین مؤمنانو ته اعلان کړی دی چې ای د کلمې خاوندانو ځانم د دوزخ نه بچ کړئ، خپل اهل و عیال او ښځې او بچي هم بچ کړئ. هغه خو دا خطبې نه اوري. نو ګوره یوازې د خوراک فکر کول دا موږ سره ښه نه ښکاري. دا مسلې ورته واوروئ چې ګوره ذوالحجه را روانه ده،
ذوالحجې کې به تلاوت ډېر کو ځکه فضایل یې تا اورېدلي یو روژه د پیغمبر علیه السلام باره کې راځي دا 9 روژې به هغه نیولې او د روژې باره کې دا فضیلت راځي یوه روژه چا ونیوله یوه د الله د رضا دپاره نو د جهنم نه به ډېر زیات لرې شي. الله تعالی فرمایي وان تصوموا خیر لکم. ای خلکو روژې نیول ګوره دله د هر څه نه غوره دي بل په دې کې خیر و خیرات دی. زما ملګرو مؤمنان چې د عذابونو نه بچ کېږي په خیراتونو زمونږ کورونو کې خیرات نشته ښه حقیقت به وایې هسې لاپې مه کوه د مسلمان سره رښتیا ښه ښکاري و انصاف. زمونږ په کورونو کې د خیرات ماحول کم شوی دی موږ هم نه وی او زنانه هم غافلې دي ځکه د خیرات باره کې دا راځي چې خیراتونو باندې انسان د الله د عذاب نه بچ کېږي. په یو حدیث کې دا راځي په خیرات باندې د الله تعالی غصه سړیږي غصه. د احادیثو نه دا معلومیږي چې کله انسان باندې تکلیفونه راځي خو خیراتونه د بنده او د تکلیف په منځ کې داسې ودرېږي لکه دا ملکونه جوبل باندې میزایل ولي هغو دفاعي پروګرامو کې میزایل سا کارونه کې دقسې بنده الله رب د مشکلاتو نه په خیراتونو بچ کړي. الله تعالی دې موږ انفاق مزاج موږ کې پیدا کړي. موږ ډېر غټه کنجوسي ده صحیح الله رب العالمین دې دا مشکل زموږ نه لري. بل چې دی زما ملګرو حج د حج مه خفه کېږئ که موږ حج ته لا نورو تلاوت به کوو الحمدلله قرآن خو شته دی که نه او یا زما ملګرو چې څوک مالداران وي 3-5 مه کوئ صحیح ده. تا ته پته نشته چې کرونا کې حج بند شوی و اوس هم د یهودو د انګریزانو د نور ظالمانو ارادې د کعبې باره کې ټیک نه دي. الله دې د حرمینو حفاظت وکړي. او پیغمبر علیه السلام وایي چې حج مبرور بله بدله نشته بې د جنت نه. او داسې هم فرمایي په حج او عمره باندې غریبي هم ختمیږي ګناهونه هم ختمیږي. او ارشاد ګرامی د مفهوم یې دا دی چې حاجي چې د حج نه راشي داسې د ګناهونو نه پاک شوی لکه څنګه چې وړوکې تنکۍ د خپلې مور نه پیدایي. انشاءالله دا ورځې دي قرباني چې اخلي موږ نه تپوس کوئ ښه نورو علماو نه تپوس کوئ داسې نه چې ګوډه قرباني دې راوستي او بیا یې مولوي صاحب څه مسله وګوره نه طریقه دا ده چې اول به ځان پویه کوو بیا به څاروي اخلو صحیح ده. نو دا خبرې خو موږ او تاسو بار بار اورېدلې دي. رب العالمین د زموږ عمل کې راولي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.